زما د اسلام قدرمنو عزتمندو ورونو، رب العالمین منګ او تاسو ته د هرې جمعې په ورځ باندې یو داسې بهترین چانس راکوي چې هغه د لکونو روپو نه بهتر وي. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې تذکره کړې ده. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله هغه روایت نقل کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب. کوم یو انسان چې د جمعې په ورځ باندې د جنابت د غسل په شان غسل وکي او بیا په اول ساعت کې راشي، دومره ثواب کیږي لکه یو انسان چې یو اوښه د الله رب العالمین پر رضا باندې ورکي او یو اوښه قرباني کړي. او چې کله یو انسان په دویم ساعت کې راشي، دومره ثواب کیږي لکه یو غویي یو غوا دا چې د الله رب العالمین د رضا دپاره قرباني کړي. او چې کله یو انسان په دریم ساعت کې راشي نو دومره ثواب کیږي لکه یو سړی چې ښکرور ګډ د الله دپاره قرباني کړي. او چې کله یو انسان په څلورم ساعت کې راشي نو دومره ثواب کیږي لکه یو انسان چې یو چرګ د الله په لاره کې قرباني کړي. او چې کله یو انسان په پنځم ساعت کې راشي، دومره ثواب کیږي لکه یو انسان چې د چرګ یو اګۍ د الله د رضا دپاره صدقه کړي. زما قدرمن او عزتمند ورونو، دې ته تاسو سوچ او فکر وکړئ که یو انسان غسل وکړي د جمعې په ورځ باندې او په اول ساعت کې راشي، دا یو دوه ګنټې پې نه خرچ کېږي. خو په 2 غنټو کې چې دی د یو اوښ په مقدار باندې لکه ده چې ثواب وګټه، یو اوښ د نن سبا وخت مطابق تقریبا 2 لکه روپۍ کېږي. 2 لکه روپۍ په 2 غنټو کې حاصلول، دومره ښکلې موقع الله رب العالمین موږ ته راکړې ده. او په معمولي خبرو باندې تش په ناراستۍ باندې په غفلت باندې زموږ نه پوت کېږي. ورونو، دا غفلت ځای چې د ځان نه لرې کو او په هره جمعه کې چې د یو اوښ هغه د الله د رضا دپاره قرباني ورکو او دومره ګټه حاصله کړو. او چې یو انسان ګوره هره جمعه میاشت 4 جمعې د 4 جمعې دا عمل وکړي نو ګویا که دې انسان 8 لکه روپۍ وګټلې. او که دا عمل چې دی ټول کال جاري وساتي نو او 10 جمعې جاري وساتي، ګویا کې 80 لکه روپۍ د الله رب العالمین د رضا دپاره قیامت کې ذخیره پرېښودې. قیامت ته ذخیره کړې. دومره عظیمه سرمایه چانس الله موږ له راکړی دی او موږ نه په معمولي خبرو باندې فوت کېږي.